علیږي او اوس کچري چا په مخ کې د علامات وي نو په دې دوران کې به ګوري تاسو هرگز نه استعمالوي چې دې ته کنټرا انډیکیشن ویل شي په میډیکل کې. کچري تاسو د مخ سرمن ډیره زیاته نری او نازکه وي ځکه چې دا زموږ د مخ سرمن شلوي نو په دې دوران کې تاسو د پاره د دې استعمالات به انتها نقصان دي. او دویم دا کچري تاسو د مخ په سرمن کې زخم وي نو په دې دوران کې هم تاسو نشئ استعمالولی ځکه چې د دې افیکیسي ډیره زیاته ده او د دې د وجې نه تاسو د مخ چې کومه سرمن ده هغه ډیره زیاته نور هم زخمی کوي چې د هغې د وجې نه تاسو د مخ په سرمن کې داغ هم پاتې کیدی شي. او هغه زنانه چې حمل لري یا ماشومانو لپی ورکوي یا چاته د زړه بیماری ده د ګردو بیماری ده د ینې بیماری ده د شوګر بیماری ده نو دا مریضان د استعمالولو نه وړاندې به خامخا د خپل ډاکټر نه یو ځل تپوس کوي. دا ویډیو جست د انفارمیشن یعنې معلوماتو دپاره ده چې میډیسن څه دپاره استعمالیږي او د دې نقصانات او د دې ممنوعات څه دي.